بخیر. مشورې ته اړتیا لرم یا ستاسو مشوره غواړم، ځکه چې پخواني امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ټیک ټاک جاین کړی دی، یعنې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړی دی او په 40 غنټې کې 15 میلیون فالوورز پیدا کړي دي. په امریکا کې ویلی شي چې 170 میلیون د ټیک ټاک یوزرز دي، او دا هغه ټرمپ دی چې د وی چې زه په ټیک ټاک باندې بندیز لګوم او یو پریزیډنشل آرډر هم جاری کړی، خو بیا کوټس هغه فیصله یا د پریزیډنشل آرډر یا صدارتي فرمان په 2020 کې نل اینډ وایډ وګرځو، یعنی ټیک ټاک ان بین کړ. صدر حکم یې کالعدم وګرځو. اوس نه صرف دی په ټیک ټاک دی، بلکې د دې ترڅنګ ښاغلی جو بایډن هم دی، خو د جو بایډن د اوسه پورې صرف 340 لاک یوزر دي، یعنی 340 لاک نه 3,40,000. بهرحال موږ په دې انسو کې خطا کېږو، اکثر ملګري افغانان او پښتانه ملګري خفه کېږي هم، خو زه به ووایم چې 3.5 لکه یا 350,000 فالوورز دي د جو بایډن، نو دا تقریبا 12 ټایمز کم دی د ښاغلي بایډن ښاغلي ډونالډ ټرمپ نه. نو چونکې اوس د سیالۍ او د مقابلې خبره ده، قام پاتې هم نشم راوستی او مجبوري ده چې هغه جاین کړی دی. خو یوه خبره کوم چې که ما جاین کړو نو سوال مال خو زما نه کېږي، ډبل ټیپ مبل ټیپ هسې د خپل شیزونه په شیر کوم. البته یوه خبره چې که څنګه پارټنر منیټایزیشن کېږي لکه د یوټیوب او د فیسبوک نه، هغه بیا ټیک دی. په هغې ما وړاندې خپل ورډ چې کوم دی جاري کړی، ځکه هغه کې یو تھرډ پارټي اشتهارات چلیږي او د هغې فیر نه په شیر دا ته میلاویږي ستا د هارډ ورک. البته د سوال او د زارو مخالفت او د چندو مخالفت، نو زه شکر د خدای کار روزګار لرم، لږ ډېر دوه درې ټکي مې ویلي، جاب لرم او څه لږ ډېر ګزاره ده روانه ده. بس د عزت ژوند دی تېرېږي، نو چېرته د عزتۍ دی خدای خدای دې مونږ په عزتۍ له نه ورکوي. خو زه به ټیک ټاک اکاونټ ته جوړوم، همدا خاصې کپ لګوم او زما هم یو په هغې باندې ما داسې شارټ سپریټ کول، خو بیا ما مینټین ونه ساتلی شو، زما د طبیعت او بیات په هغه شی ما نه شو کولی، لکه ځینې شارټس جوړول یا سلو موشن کې تګ، یا ما ته لږ مینینګلیس هم ښکارېده. مطلب د سلو موشن کې زه روان یم سو وټ، مطلب څه شی چې ونه کړه د سلو موشن کې درغلم. البته دا لیپسینګ ویپسینګ د سندرو باندې بیا مو مزه راکوي او لږ ښه ښکاري. او دا ټرمپ هم ژوند دی او موږ ټول دې ژوندي ګورو به چې مخکې څه کېږي. البته سیالۍ او جواب ورکولو معامله ده، نو ستاسو مشورې ته بهرحال اړتیا لرم. مشوره راسره کمنټس کې شریکه کړئ.